د صوابۍ واقعې نه وروسته په پښتونخوا کې یوه بله ډیره افسوسناک او دردونکې واقعه مخته راغلې ده چې یو تره خپل 2 سکه ورېرونه د یوې ونې په وجه باندې وژلي دي. دغه پیښه نن د خیبر پښتونخوا په بونیر ضلع کې شوې ده چې یو تره رالګېدلی دی، خپل 2 کم عمره ورېرونه یې د یوې ونې په وجه باندې وژلي دي. ویل کېږي چې د دغه تره او دغه ورېرونو په منځ کې د دغه ونې په سر باندې لانجه وه. دغه ورېرونه راپاڅېدلي دي او دغه ونه یې کټ کړې ده چې په دې وجه د دوی په منځ کې جنجال زیات شوی دی او دغه تره رالګېدلی دی او دغه دواړه خپل سکه، تنکي، کم عمره او ښایسته ورېرونه ختم کړي دي او له دې دنیا څخه یې رخصت کړي. زه نه پوهېږم الله تعالی دې زموږ او ستاسو په پښتنو او پښتونخوا باندې خاص رحم وکړي. څو ورځې مخکې که تاسو ته یاد وي د خیبر پښتونخوا په صوابۍ ضلع کې یو پلار خپل 4 ماشوم بچیان ختم کړي وو او د هغې نه وروسته یې خپل ځان هم ختم کړی و چې د دې واقعې غم او درد لا هیر نه و چې دا د یوه بله واقعې مخته راغله. نوره دنیا پسې لګیا ده او څه کوي او موږ پښتانه کله خپل بچي ختموو او کله خپل ورېرونه او کله بیا داسې واقعیات کوو چې بالکل د شرم څخه یې خلکو ته ویلی نه شو. الله پوهېږي چې اخر زموږ په پښتنو باندې څه قیامت راغلی چې چېرته هم د دنیا ظلم او د شرم کار وي هغه په پښتنو کې شوی وي. هره ورځ چې راپاسېږو نو یو نه یو داسې کار به شوی وي چې یا خو ډېر دردونکی او د غم وي او یا خو هم د شرم او خجالت وي. پښتنو الله تعالی مو نور په خپله پوه کړه او الله مو په خپله سره جوړ کړه.